درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو سلام. د ریاضي صنف خپرونې ته مو هرکلی کوم. هیله یم چې د روغتیا جامې به مو پر تن وي او له خپلو کورنیو سره به په ګډه د ریاضي خپرونه ګورئ. ډېر ښه. پوهیږئ ریاضي هغه علم دی چې د هغه په وسیله کولی شو د طبیعت نظم او همغږي ښه درک کړو. په دې درس کې به دوه په زړه پورې موضوعګانې زده کړو. د دایرې د مماس معادله او د مثلث د مساحت موندل په هغه صورت کې چې د راسونو مختصات معلوم وي. د مماس معادله موږ ته راښیي چې څنګه یوه کرښه یوازې په یو ټکي کې له دایرې سره تماس پیدا کولی شي. د مثلث د مساحت د محاسبې په طریقه کې د مثلث د راسونو مختصات له موږ سره مرسته کوي چې هندسي شکلونه د عددونو او فرمولونو په وسیله وڅېړو. نو راځئ چې پیل یې کړو او موخې په ګډه وګورو. د زده کړې موخې: زده کوونکي به د درس تر پای وکولی شي چې د دایرې د مماس معادله او اوږدوالی پیدا کړي، د مثلث مساحت چې راسونه یې معلوم وي پیدا کړي. په تیرو درسونو کې مو د مستقیمې کرښې او دایرې ترمنځ حالتونه وپیژندل چې له دې حالتونو څخه یې له دایرې سره د مستقیمې کرښې د مماس حالت و. په دې درس کې به د هغه مماس معادله چې یو ټکی یې معلوم وي پیدا کړو. نو ښه دقت وکړئ. د هغې مستقیمې کرښې معادله پیدا کوو چې له یوې دایرې سره مماس وي. نو د دې کار لپاره داسې یوه دایره په پام کې نیسو چې مرکز یې سی ایچ او کې وي چې د پی یو ایکس یو وای یو په ټکي کې له مستقیمې کرښې سره مماس وي. نو د شعاع میل مساوي دی له ام مساوي کیږي کې منفي وای یو پر ایچ منفي ایکس یو. څنګه چې شعاع د تماس په ټکي کې پر مماس باندې عمود ده، نو د مماس میل ام ټي مساوي کیږي له منفي ایچ منفي ایکس یو پر کې منفي وای یو. لکه څنګه چې د مستقیمې کرښې یو ټکی پی یو ایکس یو وای یو دی او نظر مستقیمې کرښې ته یې میل وای منفي وای یو مساوي ام ضرب ایکس منفي ایکس یو دی. نو لیکلی شو چې وای منفي وای یو مساوي کیږي له منفي ایچ منفي ایکس یو پر کې منفي وای یو ضرب ایکس منفي ایکس یو. دا د هغه مماس معادله ده چې په پی یو ایکس یو وای یو ټکي کې له دایرې سره مماس دی. خو که د دایرې مرکز د وضعیه کامیاتو په مبدا کې واقع وي، نو په دې صورت کې ایچ مساوي کې او دا مساوي کیږي له صفر سره. د مماس معادله یې په دې بڼه هم لیکلی شو چې وای منفي وای یو مساوي منفي ایکس یو پر وای یو ضرب ایکس منفي ایکس یو. همدارنګه په دې ډول یې هم لیکلی شو چې وای ضرب وای یو منفي وای یو مربع مساوي کیږي له منفي ایکس ضرب ایکس یو جمع ایکس یو مربع. چې دا په دې شکل هم لیکلی شو چې وای ضرب وای یو جمع ایکس ضرب ایکس یو مساوي ایکس یو مربع جمع وای یو مربع سره. لکه څنګه چې ایکس یو مربع جمع وای یو مربع مساوي ار مربع دی، نو وای ضرب وای یو جمع ایکس ضرب ایکس یو مساوي ار مربع د مماس معادله ده. ګرانو زده کوونکو، په راکړل شوي ټکي کې مو د مستقیمې کرښې د مماس معادله په لاس راوړه چې د دې فورمول په مرسته چې پیدا مو کړ کولی شو معادله یې پیدا کړو. اوس په همدې اړه یو مثال حلوو، تاسو هم ښه ځیر شئ. مثال: د هغې مستقیمې کرښې معادله پیدا کړئ چې په پی 3.5 ټکي کې له هغې دایرې سره مماس وي چې مرکز یې سی یو دوه وي. د هغې مستقیمې کرښې معادلې پیدا کولو لپاره چې له دایرې سره مماس وي، راکړل شوي قیمتونه په فورمول کې وضع کوو چې قیمتونه یې ایچ مساوي یو، کې مساوي دوه، ایکس یو مساوي درې او وای یو مساوي 5 دي. اوس د وای منفي وای یو مساوي ام ضرب ایکس منفي ایکس یو معادله په پام کې نیسو. د میل قیمت پیدا کوو چې ام مساوي منفي ایچ منفي ایکس یو پر کې منفي وای یو دی چې ام مساوي منفي یو منفي درې پر دوه منفي 5 مساوي منفي دوه پر درې کیږي. اوس د میل قیمت په معادله کې وضع کوو چې وای منفي 5 مساوي منفي دوه پر درې ضرب ایکس منفي درې دی. د دوه عدد د قوس دننه ضربه و چې وای منفي 5 مساوي منفي 2 ایکس جمع
6/3 کیږي. د تناسب د خاصیتونو څخه په ګټه اخیستنې لیکلی شو چې 3y-15 مساوي -2x جمع 6. اوس دا معلوم او مجهول کوو چې 3y جمع 2x مساوي 6 جمع 15 کیږي. چې 3y جمع 2x -21 مساوي 0 شو. په پایله کې د مماس کرښې معادله په لاس راغله. ګرانو زده کوونکو او درنو لیدونکو، هیله من یم چې د مثال په حل به پوه شوي یئ. ډېر ښه. غواړئ چې په دې اړه بل مثال هم درته حل کړم؟ ځواب مو حتما هو دی. نو راځئ چې په ګډه بل مثال وګورو. تاسې هم ښه دقت وکړئ. مثال: د هغې مستقیمې کرښې معادله پیدا کړئ چې په 2-3 ټکي کې د x مربع جمع y مربع -2x جمع 4y جمع 3 مساوي 0 دایرې سره مماس وي. د مماس معادلې د پیدا کولو لپاره لومړی د دایرې معادله په سټنډرډ شکل بدلوو. د h او k قیمتونه پیدا کوو چې د دایرې معادله x مربع جمع y مربع -2x جمع 4y جمع 3 مساوي 0 ده. دا په دې شکل هم لیکلی شو چې x مربع -2x جمع y مربع جمع 4y جمع 3 مساوي 0. اوس د تکمیل مربع له طریقې څخه ګټه اخلو، نو د معادلې په کیڼ لوري کې د 1 او 4 عددونه جمع کوو او هم یې تفریقوو چې x مربع -2x جمع 1 -1 جمع y مربع جمع 4y جمع 4 -4 جمع 3 مساوي 0 کیږي. اوس نو کولی شو چې د مکمل مربع په شکل ولیکو چې x -1 کل مربع -1 جمع y جمع 2 کل مربع -4 جمع 3 مساوي 0 کیږي. دا په دې شکل هم لیکلی شو چې x -1 کل مربع جمع y جمع 2 کل مربع -2 مساوي 0. -2 د مساوات ښي لوري ته انتقالوو چې x -1 کل مربع جمع y جمع 2 کل مربع مساوي 2 کیږي. اوس د h او k او x1 y1 قیمتونه معلوموو چې h مساوي 1، k مساوي -2، r مساوي جذر د 2، x1 مساوي 2 او y1 مساوي -3 دی. اوس نو دا قیمتونه د مماس د میل په فرمول کې وضع کوو، څنګه چې m مساوي -h منفي x1 پر k منفي y1 دی. نو لیکو چې m مساوي کیږي -1 -2 پر -2 -3 چې دا مساوي کیږي له -1 پر 1 سره او دا مساوي کیږي له 1 سره. اوس لاسته راغلی میل او د راکړل شوي ټکي مختصات د مستقیمې کرښې په معادله کې وضع کوو چې y -3 مساوي 1 ضرب x -2 کیږي. د ساده کولو وروسته y جمع 3 مساوي x -2 لاسته راځي. دا معادله په دې شکل هم لیکلی شو چې x -y -5 مساوي 0. په پایله کې مو د مماس معادله پیدا کړه او په شکل کې ټول جزونه په واضح ډول لیدلی شئ. ګلالیو زده کوونکو، اوس به درته واضح شوي وي چې د مماس معادله څنګه پیدا کړو. غواړو د دې مماس اوږدوالی پیدا کړو. تاسې هم ښه ځیر شئ. د p1 x1 y1 ټکی چې له دایرې څخه د باندې واقع وي، له دایرې سره د p1 t مماس رسموو او د t ټکی د c دایرې له مرکز سره نښلوو چې قایم الزاویه مثلث جوړیږي. اوس د p1 t c مثلث باندې د فیثاغورس قضیه تطبیقوو. p1 c خط مربع مساوي کیږي p1 t خط مربع جمع ct خط مربع سره. له دې رابطې څخه د p1 t کرښې قیمت پیدا کوو چې p1 t خط مربع مساوي کیږي p1 c خط مربع منفي ct خط مربع سره. p1 c خط مربع مساوي کیږي x1 منفي h کل مربع جمع y1 منفي k کل مربع سره. ct مساوي کیږي له r سره. نو p1 t خط مربع مساوي کیږي x1 منفي h کل مربع جمع y1 منفي k کل مربع منفي r مربع سره. له دې ځای نه p1 t خط مساوي کیږي له جذر د x1 منفي h کل مربع جمع y1 منفي k کل مربع منفي r مربع سره. په پایله کې مو د مماس د اوږدوالي د پیدا کولو فورمول په لاس راوړ. ګرانو زده کوونکو، د مماس اوږدوالي په اړه خو مو معلومات ترلاسه کړل. اوس به یو مثال درته حل کړم چې دا موضوع ښه درته واضح شي. نو ښه دقت وکړئ. مثال:
د هغه مماس اوږدوالی پیدا کړئ چې د -15 له ټکي څخه پر 5x مربع جمع 15y مربع جمع 14x جمع 12y منفي 10 مساوي 0 دایرې رسم شوی وي. د قوس د اوږدوالي د پیدا کولو لپاره له هغه فورمول څخه ګټه اخلو چې مخکې مو پیدا کړ. لومړی د راکړل شوې دایرې معادله په سټنډرډ شکل بدلوو، بیا د h او k قیمتونه په لاس راوړو چې 15x مربع جمع 15y مربع جمع 14x جمع 12y منفي 10 مساوي 0 دی. د مساوات دواړه خواوې پر 15 ویشو چې x مربع جمع y مربع جمع 14 پر 15x جمع 12 پر 15y منفي 2 مساوي 0 کیږي. اوس x مربع جمع 14 پر 15x جمع y مربع جمع 12 پر 15y منفي 2 مساوي 0 لیکو. اوس د تکمیل مربع په مرسته د دایرې معیاري معادله په لاس راوړو چې x مربع جمع 14 پر 15x جمع 9 پر 15 منفي 9 پر 15 جمع y مربع جمع 12 پر 15y جمع 14 پر 15 منفي 14 پر 15 منفي 2 مساوي 0 کیږي. دا په دې شکل باندې هم لیکلی شو چې x جمع و پر 15 کل مربع جمع y جمع 14 پر 15 کل مربع منفي 9 جمع 14 جمع 50 پر 15 مساوي 0. د کسر صورت ساده کوو چې x جمع و پر 15 کل مربع جمع y جمع 14 پر 15 کل مربع منفي 115 پر 15 مساوي 0 کیږي. x جمع و پر 15 کل مربع جمع y جمع 14 پر 15 کل مربع مساوي 115 پر 15 کیږي چې 115 پر 15 مساوي 20 پر 15 کیږي. له دې ځایه لیکلی شو چې h مساوي منفي و پر 15 k مساوي منفي 14 پر 15 r مساوي جذر د 20 پر 15 p منفي 15 ټکی دی، نو x یو مساوي منفي 15 او y یو مساوي 10 دی. دا قیمتونه د مماس د اوږدوالي په فورمول کې وضع کوو چې p یو ټي کرښه مساوي کیږي له جذر د x یو منفي h کل مربع جمع y یو منفي k کل مربع منفي r مربع. له دې ځای نه p یو ټي کرښه مساوي کیږي له جذر د منفي 15 منفي و پر 15 کل مربع جمع 10 منفي 14 پر 15 کل مربع منفي 20 پر 15. پی یو ټي خط مساوي کیږي جذر د منفي 15 جمع و پر 15 کل مربع جمع 10 جمع 14 پر 15 کل مربع منفي 20 پر 15 سره. ساده کوئ چې پی یو ټي کرښه مساوي کیږي جذر د منفي 18 پر 15 کل مربع جمع 50 پر 15 کل مربع منفي 20 پر 15 سره. د جذر لاندې توانونه رفع کوو چې پی یو ټي کرښه مساوي کیږي جذر د 340 پر 15 جمع 3114 پر 15 منفي 20 پر 15 سره، چې دا په دې شکل هم لیکلی شو چې پی یو ټي خط مساوي کیږي جذر د 3480 پر 15 منفي 20 پر 15 سره. مشترک مخرج ورته نیسو چې پی یو ټي کرښه مساوي کیږي جذر د 3480 منفي 115 پر 15 سره. ساده کوئ چې پی یو ټي خط چې مساوي کیږي له جذر د 3315 پر 15 سره او دا مساوي کیږي جذر د 133 سره، چې پی یو ټي کرښه مساوي شوه د 11.53 سره. په پایله کې مو د مماس اوږدوالی پیدا کړ. ګرانو زده کوونکو، تر دې ځایه مو د مماس معادله او د دایرې د مماس اوږدوالی له مثالونو سره ولید چې باور لرم حتما مو زده شو. د فورمولونو په مرسته مو د مماس معادله او د مماس اوږدوالی پیدا کړ. هیلهمن یم چې دا فورمولونه به مو زده شوي. اوس د یوې لنډې دمې وخت را رسېدلی دی. له دمې وروسته بیرته راګرځو، له موږ سره پاتې شئ. ګرانو زده کوونکو، د درس پاتې لړۍ ته په خیر راغلی. تاسو ولیدل چې د مماس کرښې د معادلې پیدا کولو لپاره لومړی د دایرې مرکز له سټنډرډ حالت څخه په لاس راوړو،
بیا یې د مستقیمې کرښې د معادلې په فورمول کې وضع کوو او ساده کوو یې چې د مماس معادله په لاس راځي. اوس یوه بله موضوع لولو، د هغه مثلث مساحت پیدا کوو چې راسونه یې معلوم وي. مثال که چیرې A 4-5 B 5-6 او C 3 د مثلث راسونه وي، د مثلث مساحت پیدا کړئ. د هغه مثلث مساحت پیدا کوو چې د راسونو ټکي یې معلوم وي. د ټکو قیمتونه په فورمول کې وضع کوو چې x1 مساوي 4 y1 مساوي -15 x2 مساوي 5 y2 مساوي -6 او x3 مساوي 3 او y3 مساوي 1 دی. په فورمول کې د ABC مثلث مساحت مساوي 1/2 ضرب x1 ضرب y2 منفي y3 جمع x2 ضرب y3 منفي y1 جمع x3 ضرب y1 منفي y2 کې وضع کوو چې دا مساوي 1/2 ضرب 4 ضرب -6 منفي 1 جمع 5 ضرب 1 منفي 5 جمع 3 ضرب -15 منفي -6 کیږي. د قوس دننه عددونه جمع او تفریق کوو چې دا مساوي 1/2 ضرب 4 ضرب -و جمع 5 ضرب 6 جمع 3 ضرب 1 کیږي. نور هم ساده کوو چې دا مساوي 1/2 ضرب -28 جمع 10 جمع 3 کیږي چې دا مساوي 1/2 ضرب 5 کیږي او دا مساوي کیږي له 5/2 سره چې دا مساوي له 2.5 سره دی. په پایله کې مو د مثلث مساحت پیدا کړ. ګرانو زده کوونکو، مثال مو ولید چې د فورمول په مرسته مو د مثلث مساحت پیدا کړ. هیله لرم چې تاسې به هم دا اسانه طریقه زده کړې وي. اوس به یو بل مثال هم درته حل کړم چې د دې موضوع په اړه هیڅ ستونزه درته پاتې نشي. مثال د هغه مثلث مساحت پیدا کړئ چې راسونه یې A 0 او 0 B 8 او C 12 وي. راکړل شوي ټکي چې قیمتونه یې x1 مساوي 0 y1 مساوي 0 x2 مساوي 8 y2 مساوي 6 x3 مساوي 12 y3 مساوي 4 دي. په ABC مثلث مساوي 1/2 ضرب x1 ضرب y2 منفي y3 جمع x2 ضرب y3 منفي y1 جمع x3 ضرب y1 منفي y2 فورمول کې وضع کوو چې دا مساوي کیږي له 1/2 ضرب 0 ضرب 6 منفي 4 جمع 8 ضرب 4 منفي 0 جمع 12 ضرب 0 منفي 6 سره. اوس دا مساوي کیږي 1/2 ضرب 0 ضرب 2 جمع 8 ضرب 4 جمع 12 ضرب منفي 6. ساده کوو چې دا مساوي 1/2 ضرب 22 منفي 2 بیا کیږي. دا دواړه عددونه په خپل منځ کې سره ساده کوو، جمع او تفریق کوو. دا مساوي 1/2 ضرب منفي 40 کیږي. لکه څنګه چې علامه منفي په لاس راغله نو مطلقه قیمت یې نیسو چې دا مساوي مطلقه د منفي 0 کیږي او دا مساوي له 0 سره دی. په پایله کې مو د هغه مثلث مساحت پیدا کړ چې راسونه یې راکړل شوي وو. درنو لیدونکو او ګرانو زده کوونکو، اوس به په همدې اړه یو بل مثال هم حل کړو ترڅو دا درس تاسو ته ښه واضح شي. ښه دقت وکړئ. مثال د هغې څلورزولي مساحت پیدا کړئ چې راسونه یې A 0 B 2 C 8 او D 2 وي. د دې لپاره چې د څلورزولي مساحت پیدا کړو نو څلورزولي د یو قطر په مرسته په دوو مثلثونو ویشو چې په سکرین یې ګورئ. وروسته له دې د مثلثونو مساحت په جلا جلا ډول پیدا کوو او له یو بل سره یې جمع کوو چې په پایله کې د څلورزولي مساحت په لاس راځي. اوس د ABC مثلث مساحت پیدا کوو چې x1 مساوي 1 y1 مساوي 0 x2 مساوي 6 y2 مساوي 2 x3 مساوي 8 او y3 مساوي 6 دی. دغه قیمتونه په فورمول کې چې د ABC مثلث مساحت مساوي 1/2 ضرب x1 ضرب y2 منفي y3 جمع x2 ضرب y3 منفي y1 جمع x3 ضرب y1 منفي y2 دی وضع کوو. نو لیکو چې
دا مساوي 1 پر 2 ضرب 1 ضرب 2 منفي شپږ جمع شپږ ضرب شپږ منفي 0 جمع 8 ضرب 0 منفي 2 کیږي چې دا مساوي 1 پر 2 ضرب 1 ضرب منفي 4 جمع شپږ ضرب شپږ جمع 8 ضرب منفي 2 کیږي او دا مساوي 1 پر 2 ضرب منفي 4 جمع شپږ دېرش منفي 14 کیږي چې دا مساوي 1 پر 2 ضرب شپږ دېرش منفي 20 کیږي او دا مساوي 1 پر 2 ضرب 14 کیږي چې له دې څخه 8 په لاس راځي. په پایله کې مو د ABC مثلث مساحت په لاس راوړ. اوس د ADC مثلث مساحت پیدا کوو چې قیمتونه یې په دې ډول دي چې x1 مساوي 1 y1 مساوي 0 x2 مساوي 2 y2 مساوي 4 x3 مساوي 8 او y3 مساوي 6 دي. اوس دا ټول قیمتونه په دې فرمول کې چې د ADC مثلث مساحت مساوي 1 پر 2 ضرب x1 ضرب y2 منفي y3 جمع x2 ضرب y3 منفي y1 جمع x3 ضرب y1 منفي y2 وضع کوو. نو لیکو چې دا مساوي 1 پر 2 ضرب 1 ضرب 4 منفي شپږ جمع 2 ضرب شپږ منفي 0 جمع 8 ضرب 0 منفي 4 کیږي چې دا په دې شکل هم لیکلی شو چې 1 پر 2 ضرب 1 ضرب منفي 2 جمع 2 ضرب شپږ جمع 8 ضرب منفي 4 لږ ساده کوو چې دا مساوي 1 پر 2 ضرب منفي 2 جمع 12 منفي 2 دېرش کیږي چې دا مساوي 1 پر 2 ضرب 12 منفي 4 دېرش په لاس راغی او دا مساوي 1 پر 2 ضرب مطلقه د منفي 2 دېرش کیږي چې له ساده کولو نه یې 11 عدد په لاس راځي. په پایله کې د ADC مثلث مساحت لاس ته راغی. اوس دا مساحتونه له یو بل سره جمع کوو چې د ABCD څلورزولي مساحت مساوي د ABC مثلث مساحت جمع د ADC مثلث مساحت دی. قیمتونه یې وضع کوو چې دا مساوي 8 جمع 11 مساوي 19 کیږي. دا دی په پایله کې مو د څلورزولي مساحت لاس ته راوړ. په دې خپرونه کې مو 3 موضوعګانې ولوستلې. هیله یم چې ستاسو لایقو زده کوونکو به دا موضوعګانې ښې زده شوي وي ځکه چې هرې موضوع ځانګړی فرمول درلود چې د همدې فرمولونو په مرسته مو غوښتل شوي ځوابونه لاسته راوړل. ښه نو کرار د خپرونې د پای شیبو ته راورسېدو. مخکې له دې چې خدای پاماني وکړو د زده کړې پایلو ته یوه لنډه کتنه کوو. د زده کړې پایلې زده کوونکو زده کړل چې د هغې مستقیمې کرښې معادله چې له P1 x1 او y1 ټکي څخه پر هغې دایرې مماس وي چې مرکز یې C H او K وي عبارت ده له y منفي y1 مساوي منفي h منفي x1 پر k منفي y1 ضرب د x منفي x1. که د دایرې مرکز د قایم مختصاتو په مبدا کې وي د مماس معادله یې په لاندې ډول ده y1 جمع x x1 مساوي x1 مربع جمع y1 مربع y1 جمع x x1 مساوي r مربع. د هغه مماس اوږدوالی چې د p x او y له باندني ټکي څخه پر دایره رسمیږي د لاندې فرمول په مرسته لاسته راځي. PT مستقیمه کرښه مساوي جذر د x1 منفي h کل مربع جمع y1 منفي k کل مربع منفي r مربع. که چیرې د یو مثلث راسونه په ترتیب سره A x1 او y1 B x2 او y2 او C x3 او y3 وي د مساحت د پیدا کولو فرمول یې عبارت دی له د ABC مثلث مساحت مساوي 1 پر 2 ضرب د x1 ضرب د y2 منفي y3 جمع x2 ضرب د y3 منفي y1 جمع x3 ضرب د y1 منفي y2. قدرمنو لیدونکو دا وه د ریاضي صنف خپرونه چې تاسې ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې یو ځل بیا به ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسې ټول په لوی او مهربانه رب سپارم. الله مو مل شه.